نورستان والي د نورستان کونړ د عمومي سړک د جوړېدو له چارو څخه د نظارت پر مهال دوی ته سپارښتنه وکړه چې د سړک ځینې هغه برخې هوارې کړي چې د یخ د نیولو پر مهال چلوونکي له خطر سره مخ کوي. د نورستان والي الحاج قاري زین العابدین عابد چې نن د دې ولایت د عمومي سړک د کټرکاري له چارو څخه نظارت کوو د شرکت مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د سړک ځینې هغه برخې هوارې کړي چې د ژمي او واورې پر مهال کنګل کیږي او چلوونکي له خطر سره مخامخ کوي. ورپسې د شرکت مسؤلینو ښاغلي عابد څخه مننه وکړه چې وخت نا وخت د دوی له چارو څخه نظارت کوي او دوی هڅوي چې د خپل هیواد په رغونه کې د کار کیفیت ته پوره پاملرنه وکړي. دوی نورستان والي ته ډاډ ورکړ چې د دوی سپارښتنه به عملي کوي. دغه عوام لپاره په دغه لار کې چې ټیم څه پاکټ چې هغه چې کار لري هغه کار شکو زم د لار اساس لپاره تاسو نه ډیره مننه تاسو برکت چې دغه تور غرو کې اخته او الله ژوند لاره کامیاب اوسه. د یادونې وړ ده چې دا مهال د نورستان کونړ د عمومي لارې کټرکاري او هوارکاري روانه ده چې د موسم له بدلېدو سره به سم د قیر اچونې چارې هم پیل شي.